دویم پړاو ته د ولسمشریزو ټاکنو د تلو احتمال. عبدالستار سعادت وایي د رایو بیا شمېرنې ته په پام ولسمشریزې ټاکنې دویم پړاو ته ځي. د ټاکنو دویم پړاو ته د تلو هغه هم شته، چانس ډېر دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو د ملا برادر ټینګار. ملا برادر وایي جګړه هغه وخت پای ته رسیږي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. زما فکر باندې طالبانو د صلاح او مشوره چې په نرمي د عملیاتو شوی هغه دوی ته پیش کړې ده او اوس هغه کلیات ټول خلاص دي، په جزئیاتو باندې دوی اوس اخته دي. او آیت الله علي خامنه‌ای ته د ډونالډ ټرمپ خبرداری. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د ایران ستر مذهبي مشر د له خپلې ژبې او ویناو سره احتیاط وکړي. سلام، د شپږو بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن شنبه د 1490 هجري لمریز کال د مرغوم 28 او د 2020 میلادي کال د جنورۍ 13 نیټه ده. دا هم بشپړ خبرونه. ویاند سید ادریس سادات. د یو شمېر محلونو د رایو تر بیا شمېرنې او تفتیش وروسته د ولسمشرۍ ټاکنې دویم پړاو ته ځي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت وایي د ډېرو محلونو د رایو بیا شمېرنې ته په کتو ممکن ټاکنې دویم پړاو ته ولاړ شي او ډېر امکان شته چې د دویم دورو ټاکنو د ترسره کېدو د مخه د سولې هڅې نتیجه ورکړي. په دې وروستیو ورځو کې ولسمشر غني د ملي ګفتمان تر عنوان لاندې د مرکز او ولایتونو له اوسېدونکو سره ناستې پیل کړي چې ویل کېږي دا ناستې ډېری د دویم دورو ټاکنو لپاره د کمپاین په هدف دي. په ورته وخت کې د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي په ابتدایي پایلو کې ډېر شکایتونه ثبت شوي چې پر رایو به اغېز وکړي، خو دویم دور ته د ټاکنو د تلو په تړاو څرګندونې له وخته مخکې دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له لوري بیا شمېرنې ته د زیات شمېر محلونو او ولایتونو رایو تر تلو وروسته دویم دور ته د ولسمشریزو ټاکنو د تلو امکان ډیر شوی دی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د وروستیو فیصلو په اساس د شاوخوا 21 ولایتونو رای بیا شمېرنې او تفتیش ته تللي دي. د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس عبدالستار سعادت وایي چې د ډیرو محلونو رای بیا شمېرنې او تفتیش ته سپارل شوي چې تر بیا شمېرنې او تفتیش وروسته د رایو زیاته فیصدي باطلیږي او انتخابات په اغلب ګمان دویم پړاو ته ځي. مګم دوی فیصله کړې چې بیا شمېرنه به کوي ډېرو زیاتو محلاتو کې. بیا شمېرنه بیا وخت نیسي، زمان نیسي، ځکه په ولایاتو کې د یو عملیاتي پروسه ده، هغه وخت نیسي. کیدای شي دوی په 15 ورځو کې ونه شي کولی دا پروسه راټوله کړي او د دې نه ورهاخوا د ټاکنو دویم پړاو ته د تلو هغه هم شته، چانس ډېر دی. بل پلو ولسمشر غني په دې وروستیو ورځو کې په ارګ کې د مرکز او ولایتونو له اوسېدونکو سره د ملي ګفتمان په نوم ناستې پیل کړي او ظاهراً داسې اټکل دی چې ولسمشر غني ډیری دغه مجالس دویم دور انتخاباتو ته د کمپاین په هدف ترسره کوي. په تیرو څو ورځو کې د ملي ګفتمان تر عنوان لاندې د ولسمشر غني غونډې د جنوري پر 14 په کابل کې د کندهار له قومي مشرانو او د کابل 15 ناحیې له اوسېدونکو سره مجلس، د جنوري په 15 د کابل د 19 او 19 ناحیو او د سبز اوسېدونکو سره مجلس، د جنوري پر 14 د کابل پوهنتون او یو شمېر نورو پوهنتونونو له استادانو سره مجلس، د جنوري پر 18 د کابل د 8 او 14 ناحیې اوسېدونکو سره مجلس. شنونکي وایي د ولسمشر غني له دغو مجالسو داسې استنباط کیږي چې انتخابات دویم پړاو ته ځي او نوموړی اصلا د دویم دور ټاکنو لپاره پر انتخاباتي کمپاینونو بوخت دی. ولسمشر هم په دې باندې پوه شوی دی چې انتخابات دویم پړاو ته تللي دي او وروستۍ کتنې یوازې په همدې مفهوم باندې دي چې دی د دویم دور لپاره کمپاین کوي. ولې ناخبره د دې نه چې انتخابات اصلا لاړل په خپله مخه د سولې پروسه به په دې باندې راګړندی کیږي.
په ورته مهال د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم وایي چې که د رایو سم تفتیش او بیا شمېرنه وشي دوی په لومړي دور کې د ټاکنو ګټونکي دي. د دغه ټیم ویاند وایي که ټاکنې دویم دور ته ولاړې شي هم دوی د کمیسیون د فیصلې پر اساس اقدامات کوي. که چیرې د شکایاتو کمیسیون ټولو شکایاتو رسیدګي وکړي، د پاک او ناپاک رایې جلا کړي، د انتخاباتو ګټونکی معلوم دی، د ثبات او همپالنې ټیم به بریالی وي. خو که بیا هم هر پرېکړه چې د شکایاتو کمیسیون وکړي موږ امادګي ورته لرو او ګډون پکې کوو. خو د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ابتدایي پایلو په تړاو ډیر شکایتونه ثبت شوي او دا شکایتونه به پر رایو اغیز وکړي، خو د دویم دور انتخاباتو په تړاو څرګندونې له وخت مخکې دي. تر څو چې بیا تفتیش او بیا شمېرنه ترسره نشي نو دا به مخکې له وخته چې په دې اړه خبرې وکړو، حتما تاثیرات به یا به مثبت تاثیرات یا به منفي، خو ویلی نشو چې دا تر څو چې شکایتونه ترسره رسیدګي ونشي. دویم دور ته د ولسمشرۍ ټاکنو د تللو په تړاو شنونکي اندېښنه ښيي چې که ټاکنې دویم دور ته ځي هوا به سړه وي او پسرلي ته به وغځېږي، خو ښایي په دې موده کې د سولې هڅې نتیجه ورکړي او تر ټاکنو مخکې یو بل حالت رامنځته شي. په دوحه کې د سولې توافقنامې د لاسلیک پر جزئیاتو خبرې ترې روانې دي. د سولې له مذاکراتو با خبره کسان او پخواني طالب چارواکي وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسله والو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې یو حساس پړاو ته رسېدلي او اوس دواړه لوري د توافقنامې د امضا پر جزئیاتو خبرې کوي. په ورته مهال د سولې له خبرو با خبره کسان وایي د وسله والو طالبانو مشر ملا حبت الله د تازه پرېکړې پر اساس شیخ شریف چې په اصل کې افغان ترکمن دی د امیر خان متقي پر ځای د مرکچي پلاوي غړی ټاکلی دی. د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې مذاکرات یو حساس او برخلیک ټاکونکي پړاو ته داخل شوي. دواړه لوري د توافقنامې د لاسلیک پر جزئیاتو په خبرو بوخت دي. د سولې له خبرو با خبره کسان او پخوانی طالب چارواکي وایي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي او د ملا برادر په مشرۍ طالب مرکچي پلاوی د سولې توافقنامې د لاسلیک پر ابتدایي جزئیاتو خبرې کوي. زما فکر باندې طالبانو د سلا او مشوره چې په نرمي د عملیاتو سوی هغه دوی ته پیش کړې ده او اوس هغه کلیات ټول خلاص دي، په جزئیاتو باندې دوی اوس اخته دي. مطلب چې څه وخت به چې دا امضا سي او د امضا لپاره څوک راوغوښتل سي، چیرې امضا سي. توافقنامې د لاسلیک مراسمو ته تیاری او دغه سازمانونو او هیوادونو تخنیکی مرسته په دې مورد کې او هم د تاوتریخوالي د کمښت او یا اوربند د تطبیق او نظارت لپاره مشورتي خبرې اترې شوې. پخوانی طالب چارواکي وایي چې د سولې هوکړې د لاسلیک لپاره چمتوالی به ژر بشپړ شي، خو د هوکړې د لاسلیک پر نیټه ځکه خبرې نشي کولای چې د دې هوکړې د امضا پر وړاندې ستونزې ډېرې دي. د بحث دا چې ټایم معین شي، کله به دا شی امضا کیږي او کله به ناظرین دعوتیږي، دقیقاً سړی څه نشي ویلی، ځکه د هوکړلیک امضا د ډیرو وړاندیزونو د خطراتو سره او د نورو خطراتو سره هم مخ دی، نو دقیقاً سړی نشي ویلی چې هوکړلیک به کله امضا شي. د دې سره تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله د طالبانو د قطر دفتر مرکچي پلاوی ځینې غړي تبدیل کړي دي. د سولې له خبرو با خبره سرچینې وایي چې د ملا هبت الله د پریکړې په اساس شیخ شریف چې په خټ افغان ترکمن دی د امیر خان متقي پر ځای د مرکچي پلاوی د غړي په توګه ټاکلی دی او امیر خان متقي پاکستان ته غوښتی دی. د سولې مذاکراتو کې د پرمختګونو په تړاو څرګندونې داسې مهال دي چې افغان حکومت وایي دوی د خشونت د کمیدو په نوم څه نه پیژني او له طالبانو سره د خبرو شرط اوربند دی. د ولسي جرګې غړي وایي حکومت د هم د سولې په برخه کې د ښه نیت ښودلو لپاره د جنګ او تاوتریخوالو د کمولو اعلان وکړي. د ولسي جرګې غړي وایي ملي شورا باید د سولې لپاره جدي او چټکې هڅې وکړي. ښکېلې لوري د سولې په برخه کې د ملي شورا ونډه په پام کې ونیسي. خو په ورته مهال د ولسي جرګې رئیس وایي د سولې مذاکرات د امریکا متحده ایالاتونو، پاکستان او وسله والو طالبانو ترمنځ دي او تر اوسه افغان حکومت او ملي شورا په جریان کې نه دي. د ولسي جرګې غړو د خپل شنبې ورځې ناسته کې د طالبانو لوري د افغانستان په لوی ښارونو کې د جنگ او خشونت د کمیدو په تړاو له هوکړې هرکلی وکړ. ولسي جرګې غړي وایي اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ښه نیت په خاطر حکومت هم د جنگ او تاوتریخوالي د کمیدو برخه کې اقدام وکړي.
خو د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني بیا د سولې مذاکرات یوازې د پاکستان، امریکا او طالبانو ترمنځ بولي او وایي چې له روانو مذاکراتو نه افغان حکومت او نه هم ملی شورا آگاهی لري. پروسه صلح توسط امریکا، طالبان و پاکستان پیش برده می شود و ما به صفت نمایندگان ملت در پروسه صلح سهیم نیستیم. امروز طالب وقتی می پیشنهاد صلح میده و میگه که ما در روز حالا خشونت کم میکنیم، ولی از طرف حکومت هیچ عکس العمل ما نمیبینیم که حکومت هم یک صدای بکنه بگه که ما هم در روز یا یک هفته خشونت کم میکنیم یا آتش بس میکنیم. تا مهرباني وکړه مخکې د وویل چې سوله د امریکا او د پاکستان او د دې هغه د یعنی د موږ واس نه ده. د سولې اصلي مالکین دغه تالار دی. ته که د خپل ځای وپېژنې، د خپل قوت وپېژنې، حکومت د تا دپاره کار کا. د ولسي جرګې غړو همداراز د سولې برخه کې د ملي شورا د روښانه دریځ نه ښودلو په اړه سختې نیوکې وکړې. په ورته مهال د ولسي جرګې د شنبې ورځې غونډې پر مهال وکیلانو یو ځل بیا د صنعت او تجارت وزارت سرپرست د کار له دوام څخه اندېښنه وښوده. دوی وایي چې ولسي جرګې د سوداګرۍ او صنعت وزیر اجمل احمدي سلب صلاحیت کړی، خو تر اوسه یې دندې ته دوام ورکړی او اوس هم په غیر قانوني ډول ګمارنې کوي. د ولسي جرګې غړي پر ولسمشر غني نیوکه کوي چې قانون ته ژمن نه دی او د ملي شورا پریکړې ته د نه درناوي ترڅنګ بې احترامي کوي. اگر رئیس جمهور محترم افغانستان احترام به قانون، به خانه ملت، به نمایندگی از مردم، به مظهر اراده مردم افغانستان می داشت، دیگه حق نداشت که او در دفتر کار در وزارت صنعت و تجارت بره. نگرانی هست که در مورد وزارت تجارت وجود داره. از روزی که ما تصمیم روی عزل آقای اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت گرفتیم، ایشان به جای اینکه به این تصمیم احترام بگذارن و تمکین بکنن، کارهای غیرقانونی خود را شدت بخشیدن. په ورته مهال د ولسي جرګې غړي په هرات کې د گازرګاه جومات خطیب پر څرګندونو چې د امر بالمعروف اداره یې جوړه کړې نیوکې وکړې، خو ځینو نورو بیا د نوموړي د څرګندونو څخه په کلکه ننګه وکړه. مولوی انصاری حیف از مادر کیر به دنیا آورده، حیف از زن که برازی بچه میاره، زنا رو میگه هیچ چیز نیست و دیدین که مانع خبرنگارای زن شد. افراطیت راست و نه افراطیت چپ مورد پذیرش مردم ماست. تعداد درباره علما صحبت میکنن، هستند به نمایندگی از سازمان سیاسیشان با در نظر داشت تفکراتی که دارن برخلاف آموزه های دینی میخواین تعداد علما را ترور شخصیت بکنن. د ولسي جرګې غړي د سولې د ټینګښت په برخه کې د ملي شورا د روښانه دریځ نیونې غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر توافقنامې خبرې یو حساس پړاو ته داخلي شوي دي. د وسلوالو طالبانو سیاسي مرستیال او د دې ډلې د قطر دفتر مشر مولا عبدالغني برادر وایي د افغانستان جګړه به هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکایي ځواکونه ووځي. مولا برادر له PBS ټلویزیون سره په مرکه کې وایي پر افغانستان د امریکا متحده ایالتونو یرغل ستره تېروتنه او له خپلې خاورې دفاع د افغانانو مشروع حق ګڼي. نوموړی وایي که امریکا متحده ایالات ووځي افغانان به په خپلو کې توافق ته ورسیږي، بیا کولی شي چې د داعش په څیر د نورو ستونزو غم په خپله وخوري. مولا عبدالغني برادر وایي وسلوال طالبان د اسلام او شریعت په چوکاټ کې د ښځو له زده کړو او کار سره هم نور ستونزه نه لري. د وسلوالو طالبانو د قطر دفتر مشر دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د دې دفتر ویان سهیل شاهین وایي واشنګټن سره د دوی توافقنامه ښایي د جنورۍ تر پایه لاسلیک شي. د طالبانو سیاسي مرستیال او د دې ډلې د قطر دفتر مشر مولا عبدالغني برادر د امریکا له BPS ټلویزیون سره نوې مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې چې ټاکل شوې د جنورۍ په 21 خبره شي وایي د افغانستان جګړه هله پای موندی شي چې امریکا له افغانستانه ووځي. جګړه به هغه مهال پای ته ورسیږي چې امریکا له افغانستانه ووځي. مولا عبدالغني برادر په دې مرکه کې پر افغانستان د امریکا برید ستره تېروتنه او د روانې تراژیدۍ پیلامه بللې چې د په وینا ګڼ کسان پکې ووژل شول.
امریکایانو افغانستان ته پر راتګ او دلته د دې جګړې په پیلولو سره ستره تېروتنه وکړه، ځکه د دوی هدف یوازې یو شخص اسامه بن لادن و او هغه اوس نشته. دا مو هیواد دی او موږ مجبور یو چې د سر په بیه دفاع وکړو. ملا برادر په دې مرکه کې وایي که امریکا ووځي طالبان د داعش په څیر د نورو ستونزو غم په خپله خوړی شي او دوی به افغان حکومت سره هم یوې هوکړې ته ورسیږي. که امریکایان نه وي موږ مطمئنا په خپلو کې یوې هوکړې ته رسیږو، ځکه هغوی افغانان دي او موږ هم افغانان یو. د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي طالبان د اسلامي قوانینو او شریعت په چوکاټ کې د ښځو له زده کړو او کار سره ستونزه نه لري. ملا عبدالغني برادر د طالبانو د موسس ملا عمر مرستیالو او دمګړۍ د دې ډلې تر ټولو مهم کس ګڼل کیږي. هغه د څرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د قطر دفتر ویان سهیل شاهین ویلي امریکا سره د دوی توافق ښیي د جنورۍ تر پایه لاسلیک شي. شاهین له ډان پاکستاني ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي چې امریکا سره د تاوتریخوالي په کمولو توافق کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغان سولې لپاره داسې موافقې ته اړتیا ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازي وکړي. سرګي لاوروف په مسکو کې به خبري غونډه ته د خبرو پر مهال وویل دوی د افغان سولې په پروسه کې مرستې ته چمتو دي. وسلوال طالبان به وهڅوي چې د سولې جامع تړون ته غاړه کیږدي. په ورته مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغان سولې په بهیر کې خپل رول ادا کړی او اوس د امریکا متحده ایالاتونو وار دی چې له اسلام آباد سره خپلې ژمنې عملي کړي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګي لاوروف د افغان سولې په پروسه کې د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړی او وایي مسکو چمتو دی چې په دې برخه کې خپل رول ادا کړي. سرګي لاوروف په مسکو کې په یوه خبري ناسته کې د خبرو پر مهال ویلي د افغان سولې لپاره یوې داسې توافقنامې ته اړتیا ده چې بین الافغاني مذاکراتو ته زمینه سازي وکړي. متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې د یو لوی نړیوال ائتلاف مشري کوي او یو مهم لوری دی. موږ له طالبانو سره د امریکا له روانو مذاکراتو ملاتړ کوو. مذاکرات مهم پړاو ته رسیدلي او تمه ده چې ښه پایله ولري. د سولې لپاره داسې توافق ته اړتیا ده چې بین الافغاني خبرو ته زمینه سازي وکړي. په ورته مهال د امریکا بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو له خپل پاکستاني سیال سره پر افغان سوله خبرې کړې او دواړو لورو ټینګار کړی چې په دې برخه کې به مرستې جاري ساتي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته ویلي هیواد یې د افغان سولې په پروسه کې خپل رول ادا کړی او اوس باید امریکا هم متقابل اقدام وکړي او خپل اقتصادي ژمنې عملي کړي. امریکا او نورو نړیوالو ته روښانه ده چې پاکستان د افغان سولې برخه کې مرسته کړې او خپل مثبت رول یې ادا کړی دی. خو اوس موږ تمه لرو چې واشنګټن هم له پاکستان سره خپلې ژمنې عملي کړي، له پاکستان سره خپلې اړیکې بیرته عادي او اقتصادي ژمنې عملي کړي. د افغان سولې په تړاو د مسکو او پاکستاني چارواکو دغه څرګندونې داسې مهال دي چې تېره ورځ د امریکا، اروپا، آلمان او یوناما استازو په دوبۍ کې د افغان سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سره کتلي او په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې د همکارۍ ډاډ ورکړی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په چارو کې د شفافیت پر ساتلو ټینګار کړی دی. الیس ویلز پر خپل ټویټر باندې لیکلي چې له دې پروسې د ناظرو بنسټونو او ولسمشریزو نمایندانو د استازو له څاره ملاتړ کوي. ویلز تمه ښودلې چې ټاکنیز کمیسیونونه وتوانیږي چې دغه بهیر په شفافیت او خپلواکۍ سره وروسته یې کړي. پنټاګون افغانستان ته تازه دمي سرتیري راستوي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت ویلي دغه تازه دمي سرتیري به په افغانستان کې د هغو پوځیانو پر ځای دنده ترسره کړي. ماموریت یې پای ته رسېدلی ده. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات بیا پیل شوي او وسلوال طالبان ټینګار کوي چې بهرني ځواکونه باید بهر شي. افغان حکومت وایي د امریکا متحده ایالاتونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې له روانو مذاکراتو خبر نه دي. د ولسمشر وایان چې د وروستیو تحولاتو په تړاو خبري غونډې ته وینا کوله وویل روان مذاکرات د واشنګټن او وسلوالو طالبانو ترمنځ جریان لري او افغان حکومت ترې نه دی خبر. صدیق صدیقي وایي له هر ډول هوکړې وړاندې باید هر اړخیز وربند وشي
او سولې په روانو مذاکراتو اوربند د افغان حکومت اساسي شرط دی. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې روان مذاکرات چې برخلیک ټاکونکي پړاو ته رسیدلي تر دا مهاله افغان حکومت له جزئیاتو خبر نه لري. د ولسمشر وایي چې یوې خبري غونډې ته وینا کوله ومنله چې افغان حکومت د روانو مذاکراتو له جریانه بې خبره دی او یاد مذاکرات د امریکا او طالبانو ترمنځ دواړه اړخیزه بڼه لري. با تاسف ما از جزئیات یا از هر لحظه گفتگوها مواردی که مطرح میشد ما آگاهی نداشتیم. وقتی که مردم افغانستان آگاه نباشه، وقتی که مردم افغانستان پروسه صلح را خودشان پیش نبره، با تاسف که به نتیجه نمیرسیم. حکومت بر اساس خواست مردم در این پروسه دخیله. تر دې مخکې د سولې په چارو کې د دولت وزیر هم منلې وه چې دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ له شویو توافقاتو دوی نه دي خبر. د ولسمشر وایند وایي چې دا مهال وسلوال طالبان له امریکایي لوري سره په خبرو بوخت دي او په روانو مذاکراتو کې د دواړو غاړو ترمنځ هیڅ ډول پرمختګ نه دی شوی. این صحبت‌ها هنوز هم ادامه داره. صحبت‌های گروه طالبان و آقای خلیلزاد امروز هم روی این موارد ادامه داره. تا همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه در این مورد صورت نگرفته. بل پلو په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو تر دا مهاله د امریکا په شمول له هیڅ لوري سره د اوربند وړاندیز نه دی منلی. افغان حکومت وایي له هر ډول هوکړې وړاندې باید اوربند وشي. د ولسمشر وایند وایي چې له وسلوالو طالبانو سره تر هر ډول هوکړې وړاندې اوربند د افغان حکومت لپاره اساسي شرط دی او دوی د خشونت د کموالي په تړاو څه نه پیژني. تاکید روی آتش بس از آغاز گفتگوها که میان آقای خلیلزاد و گروه طالبان شروع شده بود از طرف رئیس جمهور و مردم افغانستان همیشه روی آن تاکید شده. اما شما خوب میدانید که در 12 ماه گذشته در گفتگوهایی که جریان داشت به این خواست مردم توجه صورت نگرفته بود. د سولې له روانو مذاکراتو د افغان حکومت څنډې ته کېدل داسې مهال دي چې تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي په کمولو هوکړه شوې او د دواړو غاړو ترمنځ د هوکړې لاسلیک لپاره چمتووالی نیول کیږي. جرمني د برلین پر بین الافغاني ناسته کار کوي. د جرمني ځانګړی استازی مارکس پوتسل د کابل په سفر بوخت دی او له خپل پخواني ولسمشر احمد کرزي او یو شمېر نور افغان سیاستوالو سره یې لیدلي دي. د جرمني په اړه ویل کیږي چې دغه هیواد غواړي د بیجینګ ناستې له ناکامۍ وروسته په برلین کې د بین الافغاني ډیالوګ ناستې کوربتوب وکړي. جرمني دغه ناسته د امریکا متحده ایالاتونو په مرسته جوړوي او دغه هیواد برګهاف بنسټ پکې تسهیلاتي رول لري. په داسې حال کې چې د طالبانو او متحده ایالاتو ترمنځ د سولې توافقنامې په اړه په خبرو کې پرمختګ لیدل کیږي، د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړی استازی په برلین کې د یو بین الافغاني ناستې د جوړولو په هدف د کابل په سفر بوخت دی. جرمني د برلین بین الافغاني ناسته د امریکا متحده ایالاتو په مرسته جوړوي او دغه هیواد برګهاف بنسټ پکې تسهیلاتي رول لري. د مؤسسې د دوحې له بین الافغاني ناستې مخکې د سولې عالی شورا په دفتر کې د نوموړې ناستې ګډون کوونکو ته روزنه ورکړې. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتلز د شنبې په ورځ په کابل کې له یو شمېر افغان سیاستوالو او پخواني ولسمشر حامد کرزي سره کتلي او په دې ناستو کې په افغان سوله کې د جرمني پر رول خبرې کړې دي. په دې کتنه کې چې په افغانستان کې د آلمان سفیر پیټر پروګل او د آلمان د بیروګوف له بنسټ څخه پروفیسور هنس ګیزمن هم حضور درلود، د افغانستان د سولې پروسې په باب مفصل خبرې وشوې او پخواني ولسمشر د سولې په پروسه کې د آلمان له هڅو ستاینه او مننه وکړه. د جرمني ځانګړي استازي وړمه ورځ په دوبۍ کې د خلیلزاد په شمول د یونامال رئیس د ناټو، اروپایي اتحادیې او د امریکا له استازو سره پر افغان سوله مجلس درلود او له دغه مجلس وروسته یې پر خپل ټویټر ولیکل چې دوی د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې متفق نظر درلود. نن کابل کې د جرمني د خاص استازي پوتلز، د جرمني سفیر او د بیروګوف بنسټ مشر پروفیسور ګیزمن سره په کتنه کې مو د سولې پر روانو هڅو، راتلونکو ممکنه بین الافغاني مذاکراتو، فرصتونو او ګواښونو او د سولې په هڅو کې د جرمني پر ممد رول خبرې وکړي. د جرمني د بین الافغاني ناستې په اړه ویل کېږي چې ښایي د فبرورۍ او یا هم مارچ میاشتې په ترڅ کې په برلین کې ترسره شي چې د طالبانو په شمول به د افغان سیاستوالو او افغان حکومت استازي پکې ګډون کوي.
وسله طالبانو د زابل ولایت د چوپان ولسوالۍ نیولې ده. د نوموړي ولایت ځایي سرچینې وایي یا د ولسوالۍ تیر کال له د چوپان څخه د زابل ارغنداب ته انتقال شوی و چې د شنبې په سهار د وسله طالبانو لاسته ورغله. دوی وایي د وسله طالبانو لاسته د دې ولسوالۍ د لوېدو علت پر وخت افغان ځواکونو ته د اکمالاتو نه رسېدل دي. تر اوسه ملي دفاع وزارت په دې تړاو څه نه دي ویلي. د کورنۍ خبرونو پر دوام بهرني خبرونه هم تر لږ ځنډ وروسته وړاندې کیږي. بیا هم ښه راغلاست او دا هم څو بهرني خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانالډ ټرامپ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ته خبرداری ورکړې چې له خپلې ژبې او وینا سره احتیاط وکړي. ډانالډ ټرامپ پر خپل ټویټر لیکلي د ایران تش په نامه ستر مذهبي مشر چې ستروالی هم ورپاتې نه دی د واشنګټن او اروپا په تړاو ناوړه ژبه کاروي. اقتصاد له پښو د غورځېدو په حالت کې دی، خلک یې کړېږي، نو دی باید خپلو خبرو ته پام وکړي. خامنه‌ای تهران کې د جمعې د لمانځه پر مهال امریکایي مشران مسخره بللي. هغه قاسم سلیماني په ټوله سیمه کې د ترهګرۍ ضد مبارزې قومندان او د نوموړي د وژلو ځواب کې پر امریکایي اډو د ایران برید د نړۍ د یو زبرځواک پر مخ څپېړه بللې وه. بلخوا بیا پنټاګون وایي د دوی پوځي حضور عراق سره د ثبات او سوکالۍ پر خوا تګ کې مرسته کوي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع وزارت مرستیال جانټن روټ هافمن خبریالانو ته وویل چې هېواد دمګړی له عراق د ځواکونو د ایستلو هوډ نه لري. هغه زیاته کړې چې په عراق کې پر دې ټکي اجماع موجوده ده چې امریکایي ځواکونه هلته د ښېګڼې لپاره مېشت دي. نوموړی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې د عراق پارلمان په دې وروستیو کې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه تصویب کړې ده. او په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد محکمې 80 کسانو ته د اوږد بند سزا اورولې ده. محکوم شوي کسان د تحریک لبیک سیاسي مذهبي ګوندغړي او پلویان دي. پر دوی تور دی چې په 2013 میلادي کال کې د اسلام مقدساتو ته پر سپکوي د یوې تورنې عیسوي ښځې آسیه بیبي تر ازادېدو وروسته له تشدده ډک لاریونونه کړي او دولتي تاسیسات یې زیانمن کړي دي. له دغو کسانو هر یو ته 55 کاله بند سزا اورول شوې ده. اوسنۍ خبرې ټولګه په همدې ځای پای ته رسیږي. له ملتیا مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.